سلامونه د نن مارچ 10 خبرونو سرټکي مو په غور کې د یو ماشوم د غوږ پرې کېدو څرنګوالي په اړه د طالبانو پلټنې سرچینې او خبریالان وایي چې د جومات ملا امام د چاقو پر مټ د یاد ماشوم غوږ پرې کړی دی. سوی پدرش گوشی این طفل بریده شده و این قضیه تحت بررسی نیروهای پلیس قرار داد. له طالبانو سره تعامل ته غبرګونونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر له طالبانو سره د هر ډول خبرو وړاندیز د افغانانو پر مخ څپېړه بولي. این کاملا بجاست که تعامل با طالبان در حقیقت باجدهی به طالبان، نگهداری طالبان در قدرت و به گونه غیر مستقیم حمایت از طالبان است. د پاکستان نوي حکومت ته د طالبانو شین څراغ د طالبانو وایان وایي له اسلام آباد سره سیاسي، اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکې ساتل غواړي. همچنان افغانستان خواهان روابط حسن هم در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک با پاکستان است و هم در عرصه های دیگری. او د روژې میاشتې پیل ته د ګوتو په شمېر پاتې ساعتونه د غزې اوسیدونکي هیله لري چې د روژې میاشت له جګړې او تاوتریخوالي پرته تېره کړي. په غزه کې د ژوند ټول اړخونه اغېزمن شوي دي او ما احساس کړه د خوړو کمښت شتون لري. بشپړ پښتو خبري ټولګې ته ستړي مه شئ، زه احساس یم. او د سر خبر مو نن دا ده چې طالبان وایي په غور ولایت کې د یو ماشوم د غوږ پرې کولو د څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان وایي لومړنۍ څېړنې ښایي چې د ماشوم غوږ د هغه د پلار لخوا پرې شوی چې رواني ستونزې لري. خو په غور کې سرچینې وایي چې د ماشوم غوږ د جومات د ملا امام لخوا په چاقو پرې شوی دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په دې انځور کې لیدل کېږي چې د یو ماشوم غوږ پرې شوی او له غوږه یې وینه بهیږي. ځایي سرچینې او خبریالانو وایي چې دا پیښه تېره اونۍ د غور ولایت د مرکز فیروزکوه ښار اړوند د یارفولاد کلي کې د یو جومات د امام لخوا رامنځته شوي چې د دې ماشوم غوږ یې په چاقو پرې کړی دی. خو طالبان دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دا پیښه د ماشوم د پلار لخوا ترسره شوې ده. بعضی از رسانه‌های مقرض خبر را نشر کردند که یک ملا امام گوش یک کودک را با چاقو بریده است، در حالی که این حقیقت نداره و یک کذب محض است و تهمت است. در واقع ویدیویی که به شبکه‌های اجتماعی از سوی رسانه‌های مقرض پخش شده که گوشی طفل بریده شده، در واقع این است که از سوی پدرش مشکل روانی داشته در داخل خانه، از سوی پدرش گوشی این طفل بریده شده و این قضیه تحت بررسی نیروهای پلیس قرار داد. دې کار د دغه ماشوم پر وړاندې غبرګونونه راپارولي دي. این چنین عملکرد در تضاد با موقف صریح و واضح دین مبین اسلام هست، دینی که همواره به تشویق و ترغیب تاکید کرده، اما یک عده از انسان‌ها متاسفانه میبینیم که به جایی که بشارت بدن، به جایی که تشویق بکنن، به جای از اینکه ترغیب بکنن، رفتار بسیار خشونت آمیزی میکنن که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. د تاوتریخوالي څخه په لرې فضا کې د ماشومانو روزنه د ماشومانو د زده کړې د بهیر یو له مهمو اصولو څخه دی. تر دې مخکې هم د ملایانو او ماشومانو ترمنځ چې د زده کړو لپاره جوماتونو ته ځي د تاوتریخوالي پیښې خپرې شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر له طالبانو سره هر ډول تعامل وړاندیز د افغانانو پر مخ څپېړه بولي. مایک مکال ټینګار کوي چې د بایډن اداره باید په هیڅ صورت کې له طالبانو سره تعامل ته غاړه کېنږدي. په ورته مهال مایک مکال د افغانستان خلک د طالبانو د سیاستونو قرباني ګڼي. مکال دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شان ظافرې د څرګندونو په غبرګون کې کړي دي. له دې وړاندې کیری دیکر ویلي و چې ډیری استعدادونه او انرژي او سیاسي لارې نقشې د ملاتړ د طالبانو سره د تعامل لپاره چمتو دي. په ورته مهال د ښځو اعتراضي خوځښتونو په غوڅ اکثریت د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د تعامل پر ځای پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
میرمنې وایي چې نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل پالیسي غوره کړې ده. امریکا هم د تعامل ملاتړ کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وایي د بایدن حکومت باید په هیڅ صورت له طالبانو سره تعامل ته غاړه کېنږدي. د هغه په وینا له طالبانو سره د هر ډول تعامل وړاندیز د افغانانو پر مخ څپېړه ده. خلک چې د طالبانو د پالیسیو قربانیان دي. مایکل مکال دغه دریځ د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شازدفیر د څرګندونو په غبرګون کې اخیستي دي. په استانبول کې د مدني ټولنې له ځینو استازو سره تر لیدنې وروسته کیرن په ایکس کې لیکلي چې د سیاسي لارې نقشې د ملاتړ او له طالبانو سره د تعامل لپاره ډېر استعدادونه او انرژي چمتو دي. این کاملا بجاست که تعامل با طالبان در حقیقت باجدهی به طالبان، نگهداری طالبان در قدرت و به گونه غیر مستقیم حمایت از طالبان است که باید پایان پیدا بکنه. حمایت از طالبان در حقیقت حمایت از سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان هست. نه یوازې امریکا بلکې ډیری هیوادونو له طالبانو سره د تعامل تګلاره خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې یوه برخه او د هغې بهیر هم له طالبانو سره د نړۍ له تعامل د ملاتړ خبره کوي. خو له طالبانو سره د تعامل پالیسي لږ مخالفین نه لري. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې پر دې سختې نیوکې لري د تعامل پر ځای پر طالبانو د بندیزونو پر لګولو ټینګار کوي. بر علاوه از اینکه حق کار، حق آزادی بیان، حق تحصیل ندارند، از جاده ها با اشکال فجیع برداشته میشن و جای نامعلوم برده میشن که بسیار جای نگرانی هست و جامعه جهانی حقوق بشر در مقابل ظلم بزرگ خاموشی اختیار کردند. ځینې ښځې د طالبانو د ځواب ویونکي کېدو لپاره د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار کوي. لکه تمنا زاریا پرواني ته ورته چې وایي طالبان په سیستماتیک ډول له ښځو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیض کوي. گروه تروریستی طالبان عملا جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اعمال و علاوه بر این کشور را به مرکز تروریسم بین المللی تبدیل کردند. که څه هم نړیوال قدرتونه له طالبانو سره د تعامل ملاتړ کوي، خو دوی ټولو له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د ښځو په ګډون یو جامع حکومت جوړ کړي. خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي کړي. طالبان وایي له اسلام آباد سره سیاسي، اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکې ساتل غواړي او د پاکستان نوي حکومت باید مسایلو ته پام وکړي. ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر ادارې لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان د نوي حکومت تمه لري چې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري شړلو په مسله کې نرمي وښیي. خو شننې پر دې دي چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ د TTP یا تحریک طالبان پاکستان د مسلې پر سر د ترنګلتیا له امله به د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ستونزمن وي. تېره اونۍ په پاکستان کې له جنجالي پارلماني ټاکنو وروسته د پاکستان د خلکو ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ کړ او شهباز شریف یې د دغه هیواد د نوي لومړي وزیر په توګه وټاکه. شهباز شریف د پاکستان 23م لومړی وزیر دی چې حکومت یې له کړکېچن او جنجالي ټاکنو راووت. د شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز او د پاکستان د خلکو ګوند ګډ ائتلافي حکومت. خو طالبان د پاکستان له نوي حکومت سره د اړیکو د ښه والي په تمه، هغه اړیکې چې د انور الحق کاکړ د انتقالي لومړي وزیر په وخت کې ظاهرا د تعامل له چتر وتلي او په ټکر کې دي. د طالبانو ویان د دوی تر ادارې لاندې ملي راډیو ته ویلي تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت به د افغان کډوالو په مسله کې نرمښت وښیي او له طالبانو سره د اړیکو د ساتلو لپاره پام وکړي. همچنان افغانستان خواهان روابط حسن هم در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک با پاکستان است و هم در عرصه های دیگری فرهنگی و دینی. میخواهم این روابط حفظ باشه و انشالله امید میره که حکومت آینده پاکستان به این امور توجه خواهد داشت. وقت د طالبانو راتګ سره اسلام آباد له طالبانو سره د تعامل پالیسي په لاس کې واخیسته او له نړۍ هم ورته غوښتنه وکړه، لکه څنګه چې شهباز شریف د خپل پخواني لومړي وزیر په دوره کې ایران د خپل سفر پر مهال د دغه ډول تعامل غوښتنه کړې وه. خو د TTP یا تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونو زیاتوالی ظاهرا د تعامل دغه پالیسي له ټکر سره مخ کړي. اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کوي چې TTP په ځینو مواردو کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. د تعامل خبره اوس بدله شوه.
او ممکن ده چې پاکستان ناهیلي شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا د ټي ټي پی په اړه باندې چې دغه کوم تګلار ده او هغه نه مني چې طالبان پاکستاني هلته دي ټي ټي پی خپل نه مني د نظر یو تضادم راغی یو مشکل حالت ته او لیکن تر اوسه پورې خو څه خبرې نه دي چې دغه مسلې حل شي. طالبانو تر اوسه نوی حکومت او لومړي وزیر شهباز شریف ته مبارکي نه ده ورکړې، خو په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د پاکستاني دیني عالمانو د نفوذ په مرسته له اسلام آباد سره خرابې شوې اړیکې بیرته ورغوي. لکه څنګه چې په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان 2 سیاسي او مذهبي شخصیتونه مولانا فضل الرحمن او مولانا حامد الحق په جلا جلا سفرونو کې کابل ته راغلل او طالبانو له دغه سفر له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. من فکر میکنم رابطه دولت پاکستان با طالبان در آینده به خوبی پیش نخواهد رفت، چون طالبان عاجز هستند از جلوگیری حملات تی تی پی در پاکستان و این چیزی است که پاکستانی ها از طالبان در افغانستان میخواهند. طالبان له ټي ټي پی سره له اوږدې مودې 2009 کال راهیسې کله چې ټي ټي پی رامنځته شوې ستراتیژیک اړیکې لري. د مهال د ټي ټي پی او طالبانو ترمنځ کورنۍ اړیکې هم جوړې شوې دي، خو دا اړیکې اوس له اسلام آباد سره د طالبانو په اړیکو کې په اغزو بدله شوې دي. ځینې ښځې او نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د دوی نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په ورته مهال په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو د ښځو ضد کړنې د دې لامل شوي چې افغانستان په کال کې $1 میلیارډ تاوان وکړي. رینا امیري ټینګار کوي چې طالبانو ته اړتیا ده چې پر خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې به 52 سلنه ښځې او نجونې بشري مرستو ته اړتیا ولري. زهرا له 2 کالو او 7 میاشتو راهیسې له فقر او لوږې څخه د ځان ژغورنې لپاره په لیف اوبدلو بوخته ده. هغې د طالبانو له راتګ مخکې په یوه بهرنۍ مؤسسه کې کار کاوه. وایي چې خپلو ماشومانو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د برابرولو لپاره له سختیو سره مبارزه کوي. دخترکای ملی فروشی میکرد، فروشی میکرد در لبای سرک دیگه. حالا دم خانه هستم دیگه، نه حالا آشپزی هم خلاص، ماستام خلاص شد دیگه. حالا دم دیو بافیستم دیگه، نه فقط از سر خودم از دیگه گاهی نان میگیرم، گاهی چای میگیرم، گاهی اون روزگار از دیگه اون پیش میره دیگه، زندگی سونه اینا می رقم پیش میره. لیف هم زیاد قیمتش نیست، در په قیمتش است. اوچا په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 52 سلنه ښځې او نجونې بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان پر ایکس لیکلي چې دغه کړکېچ ډیری پر افغان ښځو او نجونو منفي اغیز کړی او د هغوی ملاتړ ته اړتیا ده. متاسفانه محدودیت هایی که دولت فعلی افغانستان برای خانم های افغانستان داشته نه تنها یک تاثیر منفی بر روی خود خانم ها داشته، بلکه یک تاثیر ناگوار در تمام جامعه افغانستان به خصوص بخش اقتصادی داشته، چون خانم ها اکثرا در بخش های مختلف کار نموده و امرار معیشت میکردن. متاسفانه فعلا اکثرشان به خانه نشسته هستند و به مشکلات اقتصادی زیادی مواجهند. فقر و بیچارگی و بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده. مردا و زنان بیکار هستند. شخصا خودم که درجه تحصیل لیسانس است، فعلا بیکار هستم در خانه و شوهر من بیکار است. خواست ما از دولت همین است که مشکلات از افغانستان باید رفع شود. اوچا تر دې مخکې ویلي وو چې 23.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 10.3 میلیونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوس د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د دې کړکېچ لامل بولي. رینا امیري ویلي دي چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د سختو سیاستونو له امله افغانستان هر کال $1 میلیارد تاوان کوي. وضع محدودیت ها بر زنان و دختران به اقتصاد افغانستان زیان رسانیده است. سال گذشته هیچ دختر در افغانستان از صنف 12 فارغ نشده است. پس آنان چگونه بتوانند از صنف 6 به تحصیل در دانشگاه و یا حرفه‌ای که در آن رشته پزشکی لازم باشد بروند؟ طالبان فقط یک راه دارند که آن همین که حقوق بشر را باید رعایت کنند و حقوق اساسی زنان را باید به رسمیت بشناسند.
په ورته مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه شته چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ښځې او نجونې له کار، زده کړو او تحصیل څخه بې برخې کړي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي و چې دغه سازمان توانېدلی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ بودیجې یوازې 3% ترلاسه کړي. په هیواد کې د نوي ښوونیز کال پر رسېدو سره یو شمېر هیوادوال د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به د افغانستان راتلونکي ته زیان ورسوي. له بل خوا پر نړیوالې پوهنې د ملګرو ملتونو د څار ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د لویدیځې او په افریقایي هیوادونو کې لا هم نجونې زده کړو بې برخې دي. د نوي ښوونیز کال پیل ته 10 ورځې پاتې دي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پریکړه نه ده کړې. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو تعلیمي بندیزونه د هیواد د پرمختګ په زیان ګڼي او ټینګار کوي چې په نوي ښوونیز کال کې باید د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د پلازمینې اوسیدونکي ښوونه او روزنه د نجونو اساسي حق ګڼي او وایي چې ټولنه لوستو نجونو ته اړتیا لري. جامعه نیاز به زنان و دختران تحصیل کرده و باسواد دارد. وقتی که دختران آموزش نبیند جامعه چگونه به یک پزشک زن دسترسی پیدا کند؟ محدودیت ها یا بسته شدن یا بسته ماندن مکاتب و یا دانشگاه ها بالای خواهران و بانوان عزیز وطن ما. از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که در سال جدید مکاتب و دانشگاه ها را باز کرده تا اینا به تحصیلات خود ادامه بده. نجونې زده کوونکي تمه لري چې په نوي ښوونیز کال کې به د زده کړو له بندیزونو خلاص شي. یو شمېر دغه نجونې وایي چې د ښوونځیو له تړل کېدو او نامعلومه برخلیک ځورېږي او طالبان باید په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د تګ مخه ونه نیسي. ادامه بسته ماندن مکتبان دختران برای آینده افغانستان بسیار زیان‌آور است و تقاضای ما از امارت اسلامی می باشد که در سال جدید تعلیمی مکتب را برای طبقه الناس باز بکنند. پر نړیوالې پوهنې د ملګرو ملتونو د څار ادارې د راپور مشر فرانس 24 ویلي دي چې د زده کړو په برخه کې د جنسیتي تبعیض پر وړاندې د نړیوال پرمختګ سره سره لا هم په افغانستان او لویدیځ افریقا په هیوادونو کې نجونې له زده کړو بې برخې دي. مانس انټونیونیس تبعیض او بېوزلي له زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو دوه اصلي لاملونه بولي. د پوهنتون یو شمېر استادان وایي د ښوونځیو تړل کېدل به په فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې پر نجونو ناوړه اغېزه وکړي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له 900 ورځو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره بیا هم پر خپلې پرېکړې لا سره غور نه دی کړی. یو شمېر کورنۍ وایي چې د همدې ستونزې له امله د دوی لوڼې له روحي او رواني ستونزو سره مخ دي او ځینې نجونې اجباري ودونو ته اړ کېږي. ډیر ښه راغلاست. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. طالبانو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د سرو زرو 2 کانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت له خصوصي شرکتونو غوښتي چې تر 2 میاشتو په کمه موده کې دي په دغه داوطلبۍ کې د ګډون لپاره خپل اسناد وسپاري. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي دي چې له دغو 2 کانونو څخه یو د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې او بل د کندوز په قلعه زال کې موقعیت لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي. د اوچا شمېرې ښایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 19 میلیونه نجونې او ښځې له بشري مرستو برخمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه او 900 زره کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 52 سلنه یې ښځې او نجونې دي. ایران له طالبانو سره د ترانسپورټي سرکونو د همکارۍ سند لاسلیک کړ. ایرانی رسنیو د ایران د نړیوال ترانزیت او ترانسپورټ ادارې د عمومي مشر له قوله لیکلي چې تهران له افغانستان سره د اقتصادي سوداګرۍ زیاتوالي
او ترانزیتي دهلیزونو پیاوړتیا ته ژمن دی. ایراني چارواکو ویلي چې دوی به له افغان سوداګرو سره د ایران له لارې د توکو د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې 1 امریکایي ډالر 8.98 افغانۍ، 1 یورو 8.99 افغانۍ، 1000 ایراني ریال 1.6 افغانۍ، 1000 هندۍ روپۍ 800 افغانۍ، د اماراتو 1 درهم 19.50 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 255 افغانۍ. اسرائیلو پر غزې تړانګې تازه بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې 15 راکېټونه هم د لبنان له سویلي سیمو څخه د اسرائیلو پر لور توغول شوي دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره جزیات نشته. د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو پوځ د غزې تړانګې د مرکز ځینې برخې په توپخانهیي بریدونو سره په نښه کړې. په دغو بریدونو کې د 14 تنو وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د سره په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1,045 تنو او د ټپیانو شمیر 22,650 تنو ته رسیدلی دی. دلته په رفح ښار کې خلک په دې توګه د روژې مبارکې میاشتې هرکلی کوي، اور لوبه کوي، نڅا کوي، سندرې وایي او د بې ځایه شویو خلکو ګاونډي هم روښانه کړی دی. هیله لرو چې په راتلونکي روژه کې غزه خپل پخواني حالت ته ستنه شي. هیله لرم په غزه کې ټولې ویجاړۍ او کلابندۍ بدلې شي او ټول په ښه بڼه بیرته راشي. د تیرو ورځو په څیر د یکشنبې په ورځ هم له الوتکو د مرستو کڅوړې وغورځول شوې. د مرستې کافي نه دي، خو لا نشت ډېرې ښې دي. د امریکا په وینا له هوا د بشردوستانه مرستو لیږولو اختیار ګران او ناکافي دی. دا په داسې حال کې دی چې د غزې د نفوس یوه لویه برخه له قحطۍ سره مخ ده. ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې پر بمونو او جګړو سربیره اوس خلکو ته لوږه هم راغلې ده. په غزه کې د ژوند ټول اړخونه اغیزمن شوي دي او ما احساس کړه د خوړو کمښت شتون لري. اوس هر څوک اوري چې شاوخوا 20 ماشومان د ولږې او اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. په ورته وخت غزې ته د بشردوستانه مرستو د لیږلو په موخه د لنډمهاله بندر د جوړولو لومړنۍ لیږدونکې کښتۍ له امریکا د مدیترانې سمندر په لور روانه شوه. د دغه بندر د جوړولو کار به لږ تر لږه 1 میاشت وخت ونیسي. تمه ده چې د بشري مرستو لومړۍ کښتۍ نن له قبرس غزې ته ولاړه شي. اسرائیل ویلي چې له قبرس غزې ته د کښتیو تګ به د اسرائیلي پوځ تر څارنې لاندې ترسره کیږي. او د نړۍ په نورو سیمو کې بیا د اندونیزیا په لویدیځ سوماترای ولایت کې له سختو بارانونو وروسته سیلابونو او ځمکې ښویېدنې 19 کسان وژلي دي. د دغه هیواد چارواکي وایي 2 کسان هم لا درکه شوي دي. په همدې حال کې له دغه ولایت څخه 70,000 کسان خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. مرستندویه ځواکونه اوس هم هڅه کوي چې د ځمکې ښویېدنې له امله بندې شوې لارې پاکې کړي. د پاکستان په پیښور ښار کې د یوې چاودنې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي شوی دی. دا چاودنه د بورد بازار پر سړک شوې ده. د پیښور ښار پولیس وایي چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. په پرتګال کې د یکشنبې په ورځ خلکو رای اچونه وکړه ترڅو پریکړه وکړي چې آیا واکمن ګوندونه وساتي یا د مرکز ښي اړخي ګوندونه واک ته ورسوي. ویل کېږي چې نه مرکزي ښي او نه هم مرکزي کیڼ اړخونه په پارلمان کې دغو اکثریت څوکۍ ګټلی شي. رای اچونه به په سیمه ییز وخت د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي او تمه کېږي چې د ټاکنو پایلې به هم نیمه شپه اعلان شي. پرتګال په لویدیځه اروپا کې یو له بېوزلو هیوادونو څخه دی چې د کور د بحران، د کارګرانو لپاره ټیټ معاش، ضعیف روغتیايي پاملرنې او فساد سره مبارزه کوي. ستړي مشئ، اوس هم لوبې. په زوجان ولایت کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دغو سیالیو په اقچې ولسوالۍ کې 20 ورځې دوام وکړ
او د جنګل عریق لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د جنګل عریق او د اقچې ځوانانو لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړه. د جنګل عریق لوبډلې خپلې سیالي لوبډلې ته د 3-2 په توپیر ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. د رمضان جام بسکټبال سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. په دې یو ورځنۍ سیالیو کې د سرې میاشت، هاري رود، کابل پولی تخنیک، شهید عبدالرحیم لیسې، هاري رود بې او د پېشکویستان لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړه. په دغو سیالیو کې د سرې میاشتې لوبډلې لومړی، د هاري رود لوبډلې دویم او د پېشکویستان لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د موتی رمضان جام سیالیو دریم پړاو په بلخ ولایت کې ترسره شو. په دې سیالیو کې د ماشومانو، ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې 60 ورزشکارانو له یو بل سره سیالي وکړې. او د خبري ټولګي په وروستۍ برخه کې درته وروستی خو لنډ په زړه پورې راپور هم لرو. یاسمین بیزاوي چې په لیلا یاسمین هم مشهوره ده د تونس ده، نوموړې د سندرو او موسیقۍ پر مټ د بربرانو هېرې شوې ژبې او کلتور د ژوندي کولو او ساتلو هڅه کوي. بیزاوي وایي چې لومړی د بربري ژبه د سندرو له لارې زده کړه او بیا یې په خپله د هغې لیکل او لوستل زده کړل. ما د یوې روښانه او اړینې موخې لپاره په بربر ژبه سندرې ویل غوره کړل. ژبې ته د ارزښت ورکولو هڅه، د هغې ساتنه، ثبات او خلکو هڅول چې دا بڼه بیا واوري. د بربر ژبه د لرغونې مصري ژبې او عربي سره تړاو لري چې لږ شمېر ویونکي یې په شمالي افریقا، په ځانګړې توګه په مراکش او الجزایر کې ژوندي پاتې دي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې مهاله لا موږ ټلویزیون سره وي او پښتو خبري ټولګه مو ننداره کوله. په دې هیله چې په دې خبري ټولګه کې مو پر افغانستان سربیره له سیمې او نړۍ مهم معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې تل له حالاتو باخبره اوسیږئ، امود.tv وڅارئ. ښه شپه.